بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. په دې ویډیو کې د دریو خوبونو تعبیر کوم تاسو ته. اول خوب دا هغه یو انسان بربند لیدل، خپل ځان یا بل څوک لوڅ لیدل په خوب کې. دا ښه تعبیر هم لري، خراب تعبیر هم لري. دې خوب تعبیر کوو. دویم خوب دا یو مړی په کور ته راځي، خپل کور ته، او خبرې نه کوي. دا په خوب کې څه تعبیر لري. او دریم خوب دا سپین اسونه په خوب کې لیدل. د دې خوبونو څه تعبیر ده، دا خوبونه تعبیروو. موږ سره اخره پورې پاتې شئ. ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ. که چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ. نور آینده ویډیوګانې روزانه انشاءالله ویډیوګانې اپلوډ کېږي د خوبونو باره کې معلومات، خوب تعبیرول. نو دا تاسو ته په وخت رسیږي. او که تاسو هم خپل خوب ماته لیږل غواړئ نو د تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده، فیسبوک کې ولیکئ تعبیر خواب لقماني، فارسي باندې ولیکئ، پښتو باندې تعبیر خواب لقماني. هلته زما پیج راځي، صفحه ده، پیج ده. نو هلته تاسو د مسنجر له لارې نه ما سره رابطه کولی شئ. خپل خوب آواز سره پرېښودی شئ او لیکلې بڼه باندې هم. که تاسو خپل خوب آواز سره پرېږدئ نو زه ستاسو آواز بیا یوټیوب کې زه نشروم. نو که چېرته په دې باندې راضي یاست ستاسو آواز نشر شي نو په آواز سره خپل خوب کېږدئ. او که چېرته راضي نه یاست، نه غواړئ چې ستاسو آواز ویډیوګانو کې راشي، نو خپل خوب بیا تفصیل سره ولیکئ، بیا انشاءالله تعبیر کېږي. نو د اول خوب دا د اورو. خیر. ډېر وخت دا ویډیوګانې په یوټیوب ګورم، خوبونه تعبیر. ما نه شوای کولی چې تا ته مې پیغام یا میسج پرېږدم. دا مشکل دی، اکثر خلک یې هغوی رابطه زیات نشي پیدا کولی. تا په ویډیو کې ما د پیج له لارې مسنجر له لارې کولی شي خپل د تعبیر خواب لقماني مسنجر لارې پیغام لارې پرېږدو یا میسج له لارې. لقماني صاحب محترمه، ما خپله وژنه مې کړې ده، واده مې نه ده کړی. نو ما په خوب کې لیدله یو کوټې ته ورننوځم، دا دغسې برباد. نو دا ورور خپل نامزد یا کوژدنې په خوب کې لیدلی ده. او ما خو د لوڅ په حالت کې بربند یعنی لوڅ لیدلی ده. نو دا اکثر سوچونه وي، فکرونه وي، داسې خوب تعبیر کېږي نه. نو ما دنه پوښتنه وکړه، ما تا دا خوب څه تا کتلی ده؟ نو د دې تفصیل ما ترې پوښتنه وکړه. نو هغه ویلې همداسې عادي حالت کې ما دا خوب کتلی. او بیا هم دا خوب په داسې شکل باندې کتل چې هغه یو داسې وي چې ته یو کس لوڅ یا بربند په خوب کې ګورې، تا سره هغه ناست دي او ته هم هغه ته هېڅ متوجه نه یې، تا ته هم څه اعتراض نه وي او هغه هم داسې احساس نه کوي چې زه لوڅ یم. نو دا هغه وخت بیا خوب ښه تعبیر لري. د دې معنا بیا دا ده چې هغه حقیقت تا ته ښکاره کېږي. که هغه هر څوک وي، که ورور دې وي، که ښځه دې وي، که پلار دې وي، که مور وي، که ورور وي، نو دغه ښه تعبیر لري. تعبیر یې په همدې کې چې هغه اصل حقیقت او د زړه خبرې ټول تا ته ښکاره کېږي. هغه ستا سره صفا ده، پاک ده، ته هغه ښه پېژنې، درک کولی شي، او هغه تا ښه پېژنې، درک کولی شي. نو دا په دغه صورت کې دا خوب ښه تعبیر لري چې یو څوک لوڅ په خوب وګوري. او په هغه صورت کې هم ښه تعبیر لري چې کله ته خپله ځان لوڅ ګورې په خوب کې او تا سره هېڅ احساس دغه نه وي چې زه لوڅ یم او نور خلک هم تا ته نه ګوري، دا هم ښه تعبیر لري. د دې معنا دا ده چې ته یو صاف پاک انسان یې، چې څه زړه کې دي هغه ښکاره کوې او خبرې دې ټول صفا دي. نو دا هم ښه تعبیر لري. بیا خراب تعبیر څه وخت لري؟ هغه وخت چې کله ته لوڅ او د پټولو کوشش کوې او خلک تا ته ګوري، نو دا په ګناهونو باندې بیا تعبیر کېږي چې ګناهونه ته کوي. یا بل څوک په خوب کې وګوري چې هغه لوڅ ده او هغه همداسې قصه کې هم نه ده او ټول خلک ورته ګوري، نو دا هم په شرمېدل او ګناهونو باندې تعبیر کېږي چې هغه په ګناهونو کې اخته ده او شرمېدلی ده او هېڅ قصه کې هم نه ده. نو په هغه صورتونو کې بیا ښه تعبیر نه لري. نو ستا خوب هم څه ده؟ دا سوچونه دي، فکر ده، دې کې څه خاص تعبیر نشته او څه خیر و شر پکې نشته. داسې خوبونه کتل کېږي، دا د سوچونو نه راځي او دې کې خیر شر نشته. دا خوب باید چاته هم نه ویل شي او اعوذ بالله ووایي. او د دې خوب که څه شر د زړه کې راځي، سوالونه راځي یا څه تشویش راځي، نو انشاءالله ستا ته څه ضرر نه رسېږي، نه هغه ته څه ضرر رسېږي.
والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده هغه اورو. برکاته مولوي صاحب خوب داسې خوب مې لیدو چې د خټکیو دیوالونه د خټو دیوال دی داسې کوڅه غوندې چې دې کوڅې کې ولاړم داسې د قبلې د طرفه داسې یو کټ دی داسې د دې غوندې داسې تاو کوڅه داسې تاو یودم اسان راووځي اسان چې کوم سپین اسان یې نو دا راوځي دا را روان سوي نو زه کوشش کوم کوم اس مې لاس ته راسي لاس ورم اس ماته لاس نه راکوي اسان ښه ډېر دی ډېر په تیزۍ هم را روان دي او بیا دوی دا لتې وي د اسان دا کومې لتې چې وي زه ډېر نږدې ورته ولاړم دا لتې یې ما څنډ نه لګېږي او زه دا فکر کوم چې د اسان خو لتې وي او دا ولې پر تا نه لګېږي او اسان لتې وي زه کوشش کوم چې کوم اس ګیر کړم نو په دغه کې بیا زه ویښ شوم خو یو دا کم ټاکلی وخت چې د دغه خوب دا یې په یاد نه ده دغه ټیم نه ده راته معلوم چې دا د شپې څو بجې څو بجې نه سید اکثر خوبونه داسې وي چې موږ سهار جګېږو نو هغه بیا فکر کوو په یاد هم راځي چې ما خوب کتلی ده وخت یې زموږ په یاد نه وي په شپه کې کتل شوي او اکثر خوبونه داسې وي چې هغه کې بیا د خوب په آخر کې موږ راویښېږو ښه خوبونه چې دي ډېر صحیح خوبونه حقیقي خوبونه دغه په آخر کې موږ ویښېږو او داسې عام خوبونه چې وي نو هغه په آخر کې موږ نه ویښېږو سهار کې جګېږو نو زموږ په یاد راځي چې موږ خوب کتلی ده نو دا ورور خوب یې کتلی ده خټینې دیوالونه یې کتلي خټینې دیوال څه ده په خوب کې دا په شخصیتونو باندې تعبیر کېږي دیوال د انسان په شخصیت د نور په شخصیت او داسې خټینې دیوالونه دي معنا دا څه ساده خلک عام خلک خټې خلک لکه کلیوال او عام خلک دې سره ستا سروکار ده او کاروبار کې نو سپین اسونو نه مراد بیا خیر ده دنیا ده مال ده او دې کوشش کې ستې یو شی لاسته راوړي او شته هم ډېر فرصتونه شته د کار خو دا کارونه او دا فرصتونه په دې کې څه مشکلات شته کیدای شي تا ته څه تاوان ضربه ورسیږي نو که ستا کارونه لږ غوندې بند غوندې وي روانېږي نه نو لږ صبر وکړه او کوشش وکړه او کوشش وکړه داسې تجربه ناکو خلکو سره شا تجربه زیاتې هغو سره ته رابطه دې جوړ سي هغو له طریقه انشاءالله کارونه دې برابریږي او اوس که څه مشکلات وي نو انشاءالله دې کې خیر ده ځکه که ته هغه اسونه ستا لاسته راغلی وی تا تابع شوی وی نو په هغه ناست وی نو کیدای شي تا ته ضرر رسولی وی نو د دې لپاره الله تعالی څه کله زموږ یو کارونه بعضې کارونه شاته کوي نو په دې کې دا خیر وي چې هغه یو شر پکې وي هغه شر الله تعالی زموږ نه دفع کوي خو انسان باید خپل کوشش او خپل هغه لاس اچول دا پرې نه دي همیشه هر خواته لاس واچي او کوشش وکړي او کاروبار او ترتیب خپل د ژوند روان وساتي څه کوم شی د ده په خیر هغه ورته الله تعالی مقدر کړي همغه ته ورسیږي نو په خپل خیر باندې موږ نه پوهېږو نو الله تعالی ښه پوهېږي نو په دې خوب کې هم سته د اسونو د وهلو نه بچ سوی او تا ته ضرر نشي رسولی نو معنا ده د ژوند کې څه مشکلات شته څه خیر او څه مال او دنیا تا ته ښکاري چې هغه ته کوشش کوې لاسته راوړې خو په هغې کې څه شر ده هغه د وجې نه الله تعالی هغه تا نه بچ کوي نو په همدې کوشش کې اوسېږه انشاءالله الله تعالی درته خیر نصیب کوي دی نصیب خیرونه دې په نصیب کې دي والله تعالی اعلم دریم خوب ده چې هغه اورئ ما خوب لیدی چې ما د مور یعنې زما انا هغې انا بولي زما د مور دا تقریبا یو کال وړاندې وفات شوې ده بیا ما خوب باندې لیدله اوس چې دا راغلي کور ته او ناسته وي کور ته کوم چې کوټو مخ ته موږ یې برانډه بولو یا چوتره بس دی باندې ناست دی نو زه پوښتنه وکړم چې دا خو نیا خو هم راغلې ده زما د مور خو هم راغلې ده خوب کې د کورنۍ خلک جواب راکړي چې دا خو راغلې ده خو چا سره خبرې نه کوي زه ورسم خواته یې ورسره کښېنم روغبړ هم ورسره وکړم خو خبرې راسره ونه کړه بس خاص روغبړ وکړو بس دا ناست دی تصویر په لاس کې داسې حیات په شکل ناست دی همدغه خوب تعبیر کړي راته نو خوب یې کتلی ده چې نیا یې مخکې وفات شوی ده او دوی کور ته راځي خو ناست دی خبرې نه کوي چا سره کله چې په خوب کې مړی وکتل شي چې هغه کور ته راغلي او خبرې نه کوي د دې معنا دا ده چې هغه غواړي چې دا کوروالا متوجه کړي دوی په غفلت کې دي غواړي متوجه کړي دوی پوښتنه وکړي د ده د حال بازخواست وکړي یا د ده څه کم خپلوان دي د ده څه کم متعلقین دي اولادونه یې پاتې دي دوی سره رفت آمد دوی وکړي بازخواست یې وکړي یا دعا ورته وکړي نو دا یو نوع یو ګیله غوندې ده یو نوع یو
متوجه کول دي یو څوک متوجه شي چې هغوی پوښتنه وکړي د حالت نه، نو پکار ده تاسو ته چې تاسو د خپل نیت دعا وکړئ او یو نیک عمل یو خیر وکړئ، د ده ته ثواب یې ورسیږي، الله تعالی ثواب ورته ورسیږي، دعا ورته وکړئ او دې سره دغه روح ارامه کیږي او ستاسو خیر باید دغه ته ورسیږي د دعا په شکل باندې او د خپلوانو سره په د متعلقین اولادونو صفات دي دوی سره په تګ راتګ باندې صدا هم وساتي، نو دې سره د روح ان شاء الله ارامه کیږي. والله تعالی اعلم.